دا په خوست ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري په مختلفو برخو کې لکه د ښار اړوند سړکونه، پیاده روونه او لښتي په اساسي ډول سره د جوړېدو د پروژو جریان دی چې وروستیو کې د ښار بڼه ورسره تغیر شوې. مسؤلین وایي روان کال د 32 پروژو له جملې 10 جریان لري چې په سلګونه کسان پکې په کار بوخت دي. خوست ښاروالۍ خپلې بودیجې نه موږ د 1403 کال لپاره تقریبا 32 پروژې پلان کړې دي چې هغوی د جملې نه تقریبا 10 پروژې عملي یعنې په ساحه کې کار روان ده چې په هغو کې لسګونو خلکو ته بلکې سلګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نو په هغې کې الحمدلله داسې پروژې دي چې د بازار لښتي او سړکونه په اساسي ډول سره جوړېدل دي. همداشان د بازار اماراتي کوم پیداروونه دي هغه په اساسي ډول سره جوړېدل دي. د لایټینګ یوه پروژه ده چې د بازار دپاره به انشاءالله ځانګړې ښکلا وربخي. نو الحمدلله 10 پروژې عملي روان دي. د نورې پروژې بعضې په انجینرۍ کې دي، بعضې په تدارکاتو کې دي چې کال اخر پورې به انشاءالله موږ 32 پروژې انشاءالله چې سرته رسوو. یادې پروژې نه یوازې دا چې د ښار په منظموالي او ښکلا کې مهمې دي بلکې کاري فرصت بیا هغه برخه ده چې ډېری ځوانان خپلو کورنیو ته حلاله نفقه ترې پیدا کوي. دلته مصروف کسان خوښ دي چې د کار کولو فرصت ورته برابر شوی. دوی له نورو خلکو غواړي چې د عامه پروژو په ساتنه کې له دوی سره همکاره شي. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله ډېر زبردسته زمینار ته برابره دو. 280 نفره موږ لګیا یو کار کوو کوی شي خپل رزق ګټو. دا غوښتنه ده چې ځوانان مصروف شي، کوی شي کار روزګار پیدا شي، هر مسلمان ته به شي رزق ورسي. و دین د لخته شروع دی کې د خدای خلک مصروف دي، حلال رزق ځان ته برابروي. یا 15 الله سي شر ورازم تیر شي او دومره 15 روپۍ م کور ته لالی. شکر د دولت نه ډېر خوشاله یو چې داسې پروژې موږ فعال کړي دي په خوست ولایت کې. او همدې نه نور هم دا توقع ده چې نور هم داسې پروژې مو مخکې بوځي، پروژې ته فعاله کړي او نور زرګونه خلک مصروف کړي. د دې په رقم غریبان خلک باید په دا پروژو کې فعال کړي د شمیر کې داسې خلک. د ښاروالۍ روانو فعالیتونو ته په اشارې بیا خوست میشتي په ښار کې مثبت تغیرات یادوي او زیاتوي چې د ښار هغه ساحو ته هم ښاروالۍ پاملرنه کړې ده چې وړاندې هیڅ پاملرنه ورته نه وه شوې. په ښار کې بدبویي ورکې کړلې، کچرې ورکې کړلې، صفایان یې وکړلې. شکر الحمدلله ټول لښتیان روډونه هر څه یې صفا کړل. ډېر خوشحاله یي. که څنګه چې موږ فکر وکړو د تیر پر تیر اوس د ښاروالۍ کارونه بیخي زیات شوي دي. لښتي سړکونه پیدرونه یې ډېر په ښه شان سره روان دي او بله ښه خبره ده چې کوم لښتي دوی جوړ کړي دي په وخت سره هغه دوی پاکوي هم ډېر په وخت پاکوي. هیره دې نه وي چې د خوست ښاروالۍ په ښار کې د داخلي سړکونو او لښتیو اساسي جوړونې ترڅنګ د ښار اړوند کوڅو او په ښار کې د سرسبزۍ او تنظیم برخه کې هم خپلې هڅې نه دي سپمولې او تر ډیره ټینګار په دې دی که عام خلک د عامه پروژو په ساتنه کې ورسره همکاره شي د ښار اړوند ټولې پروژې به له تخریب څخه ژغورل شوي وي. احسان الله باور، امید راډیو، خوست.